سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا. ہجرت نہ پس پا سلورم ہجرے د سفر پا میاش کے یو ډیرا عظیم واقع پیښ شوی دی چې د صحابو سره یو ډیر لوی ظلم شوی دی او واقع داسې و چې مکې ته نږدې ولاقه د غطفانیانو قبایلی خلق پکې اوسېدل. د هغې یو مشر سړی ابو برا مدینې شریفې ته راغی او نبي علیه السلام له تحفه تحائف او ډالۍ راوړې. حضور پاک د هغه چې حالاتو ته وکتل نو هغه تحفه ته قبوله نه کړه او دعوت ورکړه د اسلام چې ته مسلمان شه ایمان راوړه بیا به دې موږ دا تحفه قبوله کړو. هغه ورته په جواب کې وویل ابو برا چې زه خو ایمان نه راوړم خو یو مشوره دله در کوم او هغه دا چې که تا ماله څه صحابه راکړل خپل ملګري چې زه خپل قوم ته بوځم او زما قوم ته هغوی د اسلام دعوت ورکړي نو ممکن ده چې زما ټول قوم خدای مسلمانان کړي او که زه اوس اسلام قبول کړم او بیا لاړ شم نو بیا به زما قوم وایي چې دا تا مصلحت کړی دی او مسلمانانو سره سمجوته دې کړې ده بیا به زما خبره ونه مني. او که تاسو کسان راکړل او هغه کسانو هلته دعوت ورکړ تبلیغ د اسلام یې وکړ هلته به زه بیا مسلمان شم اواز به وکړم چې خلکه راځئ دا خلک رښتوني دي او دا پیغمبر هم رښتوني دي زم ایمان راوړم او تاسو هم ایمان راوړئ نو هغه به بیا ډېره فایده به وي زما ټول قوم به مسلمانان شي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما ستا په قوم یقین نشته هسې نه چې زه ملګري درکړم او ما سره چېرته ستا قوم سازش وکړي او دا ملګري راله مړه نه کړي ده ورته وی چې د قوم مشر زما واره دی بل څوک نه دی او زه یې ذموار یم هېڅ فکر چې ونه کړي د دغه خپل قوم د دې قوم خپل نوم بنو عامرو او غطفان ډېره لویه علاقه ده او دې کې ډېر غټ غټ بدماشان به اوسېدل ځای په ځای واړه واړه کلي او وړې وړې قبیلې وې او ډېر سخت خلک و په لاره چې به قافلې تې شوکې به یې کولې قافلې به یې لوټ کولې اجرتی قاتلانو خلقو چې به کلم په کریشو جنگ له بوتل د دینه به یې بوتلل نو چې کوم غټ کلی پکې و بنو سلیم او رعل او زقوان دا دغلته کې واړه واړه غټ غټ کلي وړې وړې قبیلې وې او غټ غټ کلي نو د دې د دې قوم مشر د دروارو عامر ابن طفیل دی ورته وایي چې زما واره د کلي مشر دی او زه ذموار یم هېڅ فکر چې ونه کوي. نو حضور پاک ولا اویا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلک یې ورسره کړل چې د هغوی نه مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خو د قرآن شریف حافظان او قاریان دویم دو چې د صفې د پیغمبر علیه السلام د صفې د مدرسې طالبان د حضور پاک ته به قرآن زده کو او احادیث مبارکه به زده کول او دریم دو چې دروازې به روجي نیولې د شپې به لمونځونه کول
او سلورم ډیوټي دا وه چې د ورځې سره د روجې بتلل صحرات او ځنګل ته نو خشاکونه به یې راغونډول نو مازدیګر ماښام به یې هغه په مدینه کې خرڅ کړل نو چې کومې پیسې به یې وګټلې نو په هغې به یې د حضور پاک د صفې طالبانو له د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوو چې چا به کار قصب نشو کولی هغه غریبانان طالبان د حضور پاک صحابو هغې له به ډوډۍ او د ترکارۍ مرکارۍ انتظام کو نو ګو او بیا به د شپې څه لږ خوب وکړو ټوله شپه به لګي قرآن به یې زده کو او د پیغمبر علیه السلام حدیث به یې یادول او منځونه به یې کول داسې مبارک خلک غریبانان نجزانان د چا کور وو دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلي او په دا صفه کې دیرو نو ډېر پاک خلک وو صرف صحابه پاک خلک دی خو دا پکې ډېر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان ورسره حضور پاک ولیږل د ابوبرا سره وی دا لکه ګورې ذموار به دی وی بیغم اوسه صاحب چې دوی سنګراشي او زما قوم ته دعوت ورکړي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغه ووایم زما قوم به خدای مسلمانان کړي نو نبي علیه السلام خو په دې باندې حرص و چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کړي دی چې څنګه لاړل دا اویا کسان نو دوی یو ځای کې د یو غونډۍ شاته دیره شو یو صحابي حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ اغل پیغمبر علیہ السلام یو ختم ورکړی وی د قوم چې کوم مشر دی درواره عامر بن طفیل اغل بنما دا ختم ورکړي ته خدای دا مشر مسلمان که ټول کار به سم شي دی یو څو کسان لاړل د نور مسلمانانو ته وی تاسو دلته کښېنئ او زه د حضور پاک دا خط وړم دا قوم دی مشر لا په خدای هغه مسلمان کو نو تاسو هم بیا راځئ او که چېرته هغه مسلمان نشو او زه یې چېرته مړ کړم نو تاسو خو به بد شی کوئ وی ډېره ښه دا کوم استازي چې ورپسې راغلي ابوبره دا ورسره شو لاړ ویرواره دا یو څه خلک راغلي د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه یو خط یې راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یې وکت خط کې ورته حضور پاک لیکلي چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت در کوم الله به کامیابي درکړي او د دې بوتانو د دې څیزونو عبادت پرېږده یو الله عبادت وکړي هغه چې خط وکت بس بلوه شو او یو سړي ته اشاره ورکړه ویې ووهه دا سړی په توره پنیزه بلکې د مخکې نه یې ورته سړی تیار کېنولی هغه ته پته وه سازش و بس هغه کافر نیزه اوچته کړه دا حرام رضی الله عنه خو لګیا دی ده سره خبرې اترې کوي هغه نیزه اوچته کړه دا صحابي یې پرې ووهه او چې د شا نه یې په نیزه وو دومره سخت و چې د نیزې هغه اوسپنه د دې سینې ته بار راوته وینه ته وبهېده دې صحابي یو چل وکړه دا هغه وینه چې د بیګ یې هغه لاس کې داسې راواغېسته او په دې مخ یې ونسته وینه یې راواغېسته او په دې مخ یې ونسته او یې فزت ورب الکعبه زما د په رب د کعبه قسم چې زه کامیاب شم د کامیاب شم ولی لکه مسلمان چې مړ شي او په جهاد کې مړ شو شهید ورته وایي بیا د کافر مقابله کې مړ شو شهید ورته وایي او د شهید خو د خدای په نزد ډېر لوی مقام دی صحابه خو به غوښتله خدای نه شهادت هغوی به وایي دومره په لرې لاره چې جنت ته ځو نو په لاره به لاړ شو که نه منځ به کوو روجې به کوو او صیبه د نارواو نه به ځان ساتو دا خو ډېر اوږد مزل دی راشه په لنډو کې به ورشو او مقابله چا سره ده وه زما رونو مقابله د الله او د رسول ډېر دشمنانو سره لکه دغه خلکو چې د حضور پاک
سخت دشمنانو او دا اللہ دا دین دشمنانو بت پرستو بتانو تب سجدے کول مشرکانو وینے پدے مخ باندې وشندل او چغې کړل فزت ورب الکعبہ زما دې پرب د کعبې کې د کامیاب شو کافر حیران دی چې سړی مري دا خو ناکامي ده او دی وایي زه کامیاب شو دې کې څه چل شته بس اگر واره ورته ووایي چې هغه ترار واره ته ووایي چې دا خو دې زیاتې وکړه دا خو دې ظلم وکړه هغه وایي نه ظلم مې نه دی کړی قوم ته یې ویې راپاسې او چې ده سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه ملکو قوم ورته وی دې ترې ورته ووایي چې نه بلکل به نه ما یو قسم نه پاسې د هغې وجه دا ده چې ما دا د دوی د مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړی ده زه ضامن یم ذمواري اخیستې ده نو زما امن ته به نقصان نه رسوی دا اروارۍ وي ښه چې دا قوم را سره نه پرېږدې ته ګوره چې زه څه کوم زر لاړ په اسور شو ډېر چاپېره قبایل یې راغونډ کړل او هغه او یو کس هم مسلمانانو پسې لاړل څه کم او یا کسانو او هغه ټول شهیدان یو یې پکې پرېنم صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو هغې دغې وخت کې ساروله ګیاله تلي ګیا راوړله هغوی چې ولیدل ملګرو ته ویله که سلانجه پېښه ده وی څنګه وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي د قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې زموږ ملګرو سره څه دوکه او زیاتې شوې دی هلک افشاکیان شو چې رالل دا څه کم دوه درې کم او یا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته وینو کې لت پت پراته خدای پاک دا څه ظلم شو بس هغه یو وی چې زه خو هم ورځم پرېږدمانه بس دا شهیدان شو زه یم پکې شهید شم که یو مې پکې مړ کړ که دوه کافران مې مړ کړل څه خو به وکړم که نه بهر کیف هغې کې هغه یو هم غریب شهید شو هغه یو پکې جمدې پاتې شو داسې جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر یې وی چې ما یو منښته کړې وه چې عمره یې به ازادوم نو هلکه ودرېږدلی سر وخوره وي عزت مې پکې ازاد کړی او یو کس پکې غریب بل چېته بچ پاتې شوی و زخمیانو کې و هغې پې ګمان دا کړی و چې دا مړ دی حالانکې هغه بیا وروسته په هوش کې راغی جمدې پاتې شو دا اویا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامع به نه وي احادیثو کې راځي د غریبانانو به جامع نه وي لنګ به و کمیس به نه او که د کمیس په ځای به صادر تاو کړی نو هغې ته به هم غټې غټې ټوټې لګېدلې او دغه د حضور پاک د جومات طالبانو قرآن زده کوه حدیث زده کوه او د ورځې روجې او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوه او دغه د ځنګل نه خشاک به یې راوړو په هغې به د ملګرو خدمت کوه یو کس پکې و عامر ابن فهیره رضی الله عنه نام په دې شهداو کې دا چې کوم د قوم مشر د عامر ابن طفیل دا چا چې سازش وکړو دا صحابه شهیدان کړل هغه د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي دا لاش د چا دی هغې ورته وایي دا د عامر ابن فهیره دی وی ولې وی چې دې ما کله مړ کړ وایي ما په دې خپلو سترګو دې ولید چې د لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد ما ولید چې اسمان ته لاش ورسېد او بیا د اسمان نه واپس د ده لاش راغی او دلته پرېوت دا ما په دې خپلو سترګو ولید دا څوک دی وی د عامر ابن فهیره دی عامر ابن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق غلام او دا هغه کسو چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینې ته هجرت کو دی خدمت کړی په لاره د څلورو کسو چې کومه قافله وه یو نبی علیہ السلام یو حضرت ابوبکر او یو لارښودون کې عبدالله ابن وريقط یو وسره عامر ابن فهیره په ټوله لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کړي هغې
دقه صله ولا خدای پاک ورکړه بلکې جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی ادا چې د لاش بیا خدای پاک اوچت کړ او اسمان ته وخېجو د لاش سیوطي صاحب لیکلی دی او د نورو چې څومره صحابه کرامو دا غي لاشونه پاتې په ځمکه د لاش چته چا په سترګو نه لید چې هغه لاش یې څه شو هېڅ پته نه لګي د لاش او کافر په خپله تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې مې لاشو لید چې اسمان ته بلکې په بخاري کې یو عجیبه روایت دی هغې کې دا راځي چې لاش یې ما ولیده چې د اسمان نه موچت شو اسمان د لاش لاندې پاتې شو لاش اوچت لاړ دغه کافر په خپله تصدیق کوي د قوم نه مشر حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو څلوېښت ورځې د سار په مانځه کې دوی پسې خیرې وکړئ دعای قنوت داسې خیرې یې ورپسې وکړې خدایه وی دا خلک هلاک کړي خدایه غصیه قبیله ده ستا او زما خلاف ورزی او کړه حکم خدای ته هلاک کې خدای فلان کې قوم هلاک کې فلان کې قوم هلاک کې دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه په دې کې دردمن شو مسکینان فقیران او په دوکه شهیدان شو بیر معونه دغه علاقه کې او پیرې د هغې په غاړه باندې دا غریبانان شهیدان شو نو دې ته غزوه بیر معونه وایي او سریة القرآن ورته وایي ځکه دا غریبانان قاریانو او حافظانو نو څلوېښت ورځې حضور پاک د سهار په مانځه کې د دویم رکعت په آخر کې د رکوع نه پس به قنوت نازله وي خیرې به مانځه کې کولې او صحابه هم ورسره امین دې چې کله خدای ته مخامخ شو ګوره د شهید عجیبه مقام قرآن شریف کې الله وایي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید شو دې ته به مړه نه وایي بل احیاء دا جندی دی ولکن لا تشعرون تاسو پہ نہ پوئے تاسو ته پته نه لګي چې الله تکله ور مخامخ شو نو رب او دې کې یو بل کسو دا غنومو عامر دا عامر ابن فهيرة دی چې کله شهید کو دا چې ما درته وویل چې اسمان ته لاش پورته شو دی چې کله شهید کو نو د یو کافر جبار دا غنومو جبار ابن سلمہ هغه په توره وو نو چې دیم کله په توره وو نو دم د خولې نه یو چغه وایسته فزت والله زما دې قسم په خدای وي چې کامیاب شوم دم د خولې نه چغه وایسته نو یو کافر و ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه دې څنګه وایي چې فزتو والله کامیاب شوم سړی خو چې مړ شي نو بیا خلک وایي چې لکه دا سړی ناکام شو مړ شو او دې کامیابي وایي نو چې دا لاش یې ولید چې لاش یې اوچت شو هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان حضور پاک چې دې کله جنت ته لاړل خدای ته مړ شو الله ته مخامخ شو رب العالمین ورته څه وایي وایي وایه څه دله درکړم څه غواړئ چې تاسو له درکړم دی ورته څه وایي وی الله مونږ چې څه غواړو رابکې وی هاو وی ښه بیا هم دنیا ته ولېږه چې ستا لار کې یو ځل دغسې شهادت بیا حاصل کړو بیا مو ولېږه چې دغسې شهادت بیا مو حاصل کړو یو ځل هم بیا ولېږه الله وی نه دا خو زما فیصله ده چې یو ځل سړی مړ شو بیا به دنیا ته نه ځي وی ښه زمونږ یو پیغام خو زمونږ ملګرو ته ورسوه کنه وی دا به ورسو څه پیغام رسول غواړئ وی زمونږ ملګرو ته صحابو ته حضور پاک ته دا پیغام ورسوه لقد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا کہ مونږ د خپل رب سره ملاقات وکړو الله مونږ نه خوشاله دی او مونږ د الله نه خوشاله یو نو
حضرت جبریل علیہ السلام د دې دا خبره د قرآن شریف د آیات په شکل کې راوړه. نبی علیہ السلام ته د قرآن شریف آیات دا آیات مخکې بیا منسوخ التلاوت شو. نو نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام دا راوړه چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغوی وایي چې لقد لقینا ربنا موږ د خپل رب سره ملاقات وکړه. فرضی عنا الله مونږ ډېر خوشحاله دی ورضینا عنه مونږ د خدای نه ډېر زیات خوشحاله یو. دا به قرآن کې صحابو لوسته د آیت په شکل کې، نو بعضې آیتونه منسوخي بیا الله تعالی رسته منسوخ کړي. وی ښه الله دا خبره خو دې زمونږ ومنله. الله وی ښه نو دا یوه خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو، دا خو زما فیصله ده چې دنیا د یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لیږم. حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید له چې الله په جنت کې کومې مرتبې ورکړي شهداو له دی به د خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولیږه چې شهید شم، او چې شهید شم نو بیا مې جم دی کو دنیا ته مې ولیږه چې یو ځل بیا شهید شم، او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جم دی که الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم. د شهادت دغه مرتبې به دي وي. د هغې د وجې مې د الله په دربار کې دا سوالونه کوي. الله ورته وایي چې دا سوال خو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړې ده چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه دی. خو دا ستاسو درخواست دا دویم د قبلوم دا ستاسو خبره به د قرآن په شکل کې د آیت په شکل کې لاړه شي نبی علیہ السلام له. خو زه دله خپل یو نعمت در کوم، یو انعام دله در کوم چې دا انعام به ما چالم نی ورکړی. دې شهداو ته وایي الله هغه څه انعام دی. وی ګورم ما ته چې خلک څومره ګوري نو پرده کې ما ویني، د پردې نه بغیر ډیرک نیغ په نیغه ما څوک نشي لیدلی، او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه خیم نیغ په نیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکړي. دا یو غټه واقعه په څلورمه هجرې کې د حضور پاک د صحابو سره پیښه شو. تاسو یقین وکړئ د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبري او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه اوچته او حضور پاک الله نبوت هم ورکړی رسالت هم ورکړی. ډېره غټه مرتبه د رسالت نه پس د نبوت مرتبه، د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه، د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه، څلورم نمبر لاندې مرتبه ده. او د حضور پاک دومره لویه رتبه ده چې یو الله نه مرتبه لاندې ده، باقي د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړې. مخلوق کې د ټولو نه لویه مرتبه ده، لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبي علیہ السلام په خپله د الله نه شهادت غوښتی دی او داسې شهادت یې نه دی غوښتی. وایي د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جمدی شم، بیا ستا لار کې وجنګېږم، بیا شهید شم او بیا جمدی شم او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم. نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له خو ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده، نو د دومره لویې مرتبې سره شهادت خو اوچت شی دی، خو د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده. نو د شهادت سوال ولې کوي؟ زمونږ علما لیکي بعضې وخت کې یو شی مرتبه کې کمی خوند پکې وي، لکه یو سړي د چرګ پولو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده، مثلا اعلی شی ورته پروت دی، خو دې بیا هم چټني غواړي. هلکه یو چټني څه شی دی؟ خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکې ورلړکه او ټکوه، هله پودینه پکې ور واچوه، یو دو درې ټسه نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي، د 2 روپو نه جوړېږي. چرګ پولو سره کړې ورته پرتې دی او دې بیا مو یې لکه چټني پکې نشته، نو چټني په هغه چرګ پولو نه ډېر لاندې شی دی، خو یو خوند دی پکې چې سړی یې خامخا په ډوډۍ کې غواړي. دقرنګې د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډېره لاندې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي
خوند او ټیسټ دی پکې. قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهداو د مړو ګمانو نه کې بلهم احیاء جمدري یو ځای وایي ولکن لا تشعرون تاسو پرې نه پوهېږئ. فرحین بما آتا الله چې دوی له څه ورکړي په هغې به خوشحال. بل ځای وایي عند ربهم یرزقون خدای روزي ورکوي. دا غټه واقعه د بیر معونې په 4مه هجرې په سفر کې شوې. ډېر یو کس عمرو ابن امیه رضی الله عنه هغه چې کوم جمدې پاتې شو غریب په لاره را روان دي تورو سره ده ډېر پریشانه دی چې خدایه یو کم او یا ملګري مې مفتو کې شهیدان شو. د شامخ کې یو کس به وینو کې وتړپېږي او پر پروت دي د هغه په زړه څه تېرېږي. نو په لاره را روان دی او د دې قوم یو 2 کسه ولا په مخې را ورغلل. الحمدلله هم د دغې بنو عامر د دې ظالمانو د قوم 2 کسان په مخه ورغلل. هغې 2 ته دا پته نه وه چې دې د کوم ځای نه را روان دی او څه شوي دي او دلته دا او ده خو بس هغه 2 کسانو سره سلام کلام په ځانې پیغلې یو طرف ته کېناستو چې هغه 2 ستړي اوده شو که نه د وی راشه د دې 2 کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان کړل. راشه یو 2 خو پکې مړه کړل سوی را واخېستو ټس ول دواړه یې مردار کړل. چې دواړه یې مردار کړل راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک ته الله مخکې اطلاع ورکړې وه چې دې راغی ټوله قصه یې ورته وکړې صاحب داسې وشو خو بدل مې پکې دی یو 2 نه وانهیسته. په لاره راتلم د قوم یو 2 کسان یو امې وله مړه کړل. نبي علیه السلام ګوره انصاف ته ګوره که بل څوک ووایي به چې زندهباد توره دې وکړه 2 خو دې پکې بېغمه کړل که زمونږ په وطن کې تاسو نه ګورئ خلک د یو په ځای بل نه وجني. دا ظلم یو په ځای بل وجني د دوی په ځای پلار وجني د پلار په ځای زوی وجني د ورور په ځای ورور وجني لرې لرې یو بل په ځای وجني. حضور پاک که بل څوک ووایي چې زندهباد ډېر زبردست کار دی وکړه نبي علیه السلام مې نه لارې ښوونه کړه. دا کوم 2 چې یې مړه کړل دوی خو په هغې کې شامل نو په ظالمانو کې او دوی سره زما معاهده ده دوی سره زما لوز دی و کافران خو زما معاهده ده دا دې ښوونه کړل. ګوره نو اوس به څه کوو نو صحابو ته یې وی چې د دوی دیت به ورکوو. ګوره د هغه ظالم قوم 2 کسان دي خو د پیغمبر علیه السلام معاهده ده ورسره وی دي په هغې ظلم کې شریک نو دي دیت به ورکوو. نو دغه مدینې منورې یهودیانو بنو نذیر هغې سره د پیغمبر علیه السلام یو معاهده وه. نو نبي علیه السلام هغې بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږ د دې 2 کسانو دیت ورکوو سلو خان د یو او سل د بل نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ. بنو نذیر ورته نبي علیه السلام ډېره ښه ده صاحب راشه مونږ سره یو نوی ډوډۍ به مو خورئ او مونږ به در دیت کې حصه هم درکړو. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان او سگل صحابه کرام لعنت هوا تکسان شپگو کسان د بنو نذیر علاقه وسیندال ندید یو دیوال یو کوټه ولا غیر دیوال خوا کې وتا صادر خور کو پسوري بستر وتا واچولا حضور پاک هم کینو صحابه هم کینو او ډیر وسره ستړي مشي په خوشاله او کله په مینه او کله او یې سب بالکل موږ سره په دې دیت کې مدد کو او میاس کې میټینګ وکړو د کوټې سر ته د میچنې پلخې جوړو او یو سړی دی غلي غلي بکینه او دا قلب په نبی علیہ السلام د قصر او قربه بس انا ختم شي وردا يهوديان بالصادشان دی خو بیغم صحابه حضور پاک کېناستل
لیکن نبی علیہ السلام ته الله جبرائیل علیہ السلام راوړی وی ستا خلاف سازش جوړ دی څنګه جوړ دی وی سړي بر هلته یې جوړې د میچنې او در باندې راغورځئ وی څوک وی پاسولېد مدینې ته ځه چاته غږ مه کوه بس نبی علیہ السلام د صحابو د من نه پاسېده صحابو ته اړو غږ ونه کو او نیغ روان شو مدینې منورې ته خو چې دا سازش دوی کو هم نو دې کې یو یهودي سلام هغه دې ملګرو ته وی ګورې دا سازش وکوئ نو ما ته پته ده قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نه یې شی وجلې خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کی ظالمانو در باندې مه کوئ ګورې معاهده م ورسره کړې ده صلح م ورسره کړې ده لیکل م ورسره کړي دي میثاق چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو نو ګورې صلح هغه خپل لوز مه ماتوئ هغې وی نه یاره بس خلاص به شو ته حضور پاک نیخ پاسې د مدینې منورې ته لاړ نه ابوبکر خبر کو نه عمر خبر کو نه عثمان د الله په دې کې یو حکمت او غیر طالبانو خبره ده الله تعالی صحابه چې پوه شو چې نبی علیہ السلام خو پاسېد هغې خو دا خیال و چې ته سبا او دسمات ته یا بل څه کار به بل څه کار به اوس به راشي چې رانغې نو صحابه پریشانه شو چې نبی علیہ السلام څه شو نو دوی به ورپسې راپاڅېدل ګوري چې حضور پاک څه شو او یهودیان خو پوه شو چې دا خو معلومیږي دا چې دی پوه شوی دی زمونږ په دې سازش باندې نو چې صحابه څنګه مدینې ته رالل حضور پاک په مدینه کې و وایي سید ته خو راپاڅېدې مونږ خو دې پرېښودو وایي ما ته جبریل اطلاع راکړه ظالمانو مې چلې پل برخې جوړې ومې راغورځه یهودیانو ورته وی صیب ته ولې لاړې وی ښه ولې لاړم وی برم چې د میچنې پل ته یې جوړ او ستنې م ورته کېنول تاسو خو د معاهدې خلاف ورزي وکړه یو یې دا خلاف ورزي وکړه د یهودیانو او یو یې بله یو خلاف ورزي وکړه نبی علیہ السلام دې ته دعوت ورکوي مسلمانان شئ هغې ورته څه وی وی داسې وکړه درې کسه عالمان مونږ به شو درې کسه او یو به تشي دوه کسه ته ځان سره کا نو درې تاسو درې مونږ به یو بل سره خبرې اترې وکړو نو که مونږ په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ او که ستاسو خبرې ټیک وي نو مونږ به ټول قوم ستا ملګرتیا حضور پاک وی دا خو ډېره ښه خبره یو به زه چې دوه صحابه وشي را سره او درې تاسو عالمان راولئ خبرې وکړو که ما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شئ که مې نقل مه کېږئ دوی څه سازش وکړو دوی چړې تېره کړې خنجرونه دوه مخي دی او هغې له یې د زهر اوبه ورکړې او هغه درېو کسانو ته یې ویل چې دا په جامو کې ځان سره پټې کړئ او چې څنګه تاسو او دا نبي علیہ السلام او دوه ملګرو سره ځان نه شئ نو چړې راوباسئ او ګزارونه پرې وکړئ چې قصه خلاص نه شي دی بل سازش حضور پاک ته فوراً خدای پاک حضرت جبریل علیہ السلام راولي قرآن شریف کې الله ذمہ داری اخیستې ده مدینې ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار وګرځول دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس وساتي نو فوراً الله قرآن شریف کې یو سورة فتح آیات نازل کول چې نه راکولېدل نو د دوی چې د کجورو کم بوټي وو نبي علیہ السلام صحابو ته بعضې باغونه وله پرېږي سړی په بوټو خفه کېږي کېدای شي راکوز شي خو دوی بیا هم راکوز نه شو 15 ورځې صحابو او نبي علیہ السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړې وه بیا ډېر درخواستونه وکړل نبي علیہ السلام وایي ایمان راوړی اسم نشته ظلم ما سره کړی دی د چارو د وجلو او د میچن د پل راغورځولو او په احد کې زمونږ خلاف د کافرو مرسته دا ظلمونه هم کړي دي دا د کار څه محکوم کې ایمان نه راوړی او که مسلمانېږي نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته جنګ به د سره کوم پرېږدم نه دې چې ډېر منتونه وکړل نو نبي علیہ السلام ورته ویې ښه نو بیا بل چل وکړې دا چې دلته هم څومره کورونه ځمکې دي
دا خالی کې دې نه دی بل خوا دی هجرت پرېږدم هم نه دلته وی صاحب زمونږ مالونه چې دي وی چې څومره وړی شی یو شی چې کوم نه شی وړی خرڅوی به نه دلته زه یو شی نو به دید په خرو په قچرو په اوښانو په اسونو باندې او په اوبو خپل سامان بار کړ دومره سامان یې خپل یوړو چې د کوټو کمې کړکۍ ورونو هغه یې ویستلی ځان سره یوړل څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کوم ځمکې او کوم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینې ته هجرت وکړ نو مهاجرینو سره اوسنو نو انصارو خپل مالونه د مدینې خلکو سره نیم کړي خپل مالونه کور چې چا دوه یو به مهاجر لور زمکی چې د چا څومره وي نیمې مهاجرینو له ورکړې تر دې ځایه پورې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د ورورولي جوړه کړې وه یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل بلا ستاور شو بس مهاجر سره سو غریب سره هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وایي خپل مهاجر ورته وی ته خو زما ورور شوې که نه وی وی زما مال هم نیم ستا نیم زما راځه مال به سره تقسیم کړم چې څومره مال مې دی نیم به ستا نیم زما او دوه مې ښه دي دوه نو وی راشه یو پکې خوښه کا نو چې کومه پکې ستا خوښه وي زه به ورته طلاق ورکړم نو چې عدت یې تېر شي تا ته به په نکاح خو به کې څوک داسې قرباني نه داسې قرباني انصارو کول دا نه چې که نیولې یو ښځه طلاق کوم تاله په نکاح درکوم بیا به خلک وایي چې دغه نه وه خوښه او یا به وی چې دا بوډۍ وه دا نه یې خلاصو درې په نکاح ورکوله نه وي راشه چې زما په دوه ښځو کې د کومه خوښه یې دي درته پرېږدم او تا ته یې په نکاح کوم ولې رور مې شوې پښتانه وي یو ست وکړي بلې د موټي وباسي که څنګه هغه وی داسې نه هغه هم داسې صحابي هغه وی بارک الله فی اهلک و مالک وی ستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي ما ته بازار خایا د تاجر سړی تجارت مې زده دی بازار راته خایا چې ځان له څه ګټه وټه وکړم نو انصارو دا زبردسته قرباني کړې وه مهاجرینو له خپل کورونه ورکړي خپل ځمکې ورسره نیمې کړې وې نو چې د بنو نذیر یهودیانو کومه علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شوه نو حضور پاک انصار را جمع کړل ورته یې وی دا د بنو نذیر چې کوم ځمکې دي او کوم کورونه دي دا خو غنیمت شو اوس تاسو څنګه خوښه ده که تاسو وایئ چې نیم مهاجرو له ورکړم نیم تاسو له کوم چې ستاسو خوښه وي نو داسې به وکړم که تاسو وایئ چې مهاجرینو سره ستاسو خپل کم باغونو کورونه دي ابا تاسو ته واپس کی او دا به زه انصارو له ورکړم انصارو سره چې ستاسو کم باغونه دي دا مهاجرو سره نو ابا تاسو ته واپس کی او دا به زه مهاجرو له ورکړم څنګه هم خوښه ده چې څنګه انصارو ته وایي ستاسو خوښه یې هغسې کوم د انصارو دوه مشرانو سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ رضی الله عنهما هغوی پاڅېدل ګوره د حضور پاک قربانۍ ته ګوره هغوی هغې ته ګوره زمونږ خو یو مشوره ده زمونږ خو یو مشوره ده وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د یهودیانو دا زمونږ د وروڼو له ورکړي مهاجرو له زمونږ نه دي پکار او مونږ چې کم کورونه او کم ځمکې دوی له ورکړي دي هم ترې واپس نالو هم ترې نالو د دوی دي او دا هم دوی له ورکړه نبي علیه السلام یې داسې نه کوم داسې به نه کوم که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دوی به تاسو ته بیا ستاسو خپل کورونه ځمکې واپس کوي
او که تاسو ته خپل ځمکې کورونه نه لې نو بیا به په دغه ځمکو کې تاسو له نیمه درکو. نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې دا هغې بنو نذیر هغه ځمکې هغې مهاجرو له ورکړې. هغوی ته یې ویل چې تاسو سره د انصارو کومې ځمکې او کورونه دي دا دې ته واپس کړئ. دا د بنو نذیر واقعه چې وه دا هم په دې 4مه هجره کې شوې ده. په دې 4مه هجره کې یو بله واقعه د نبي علیه السلام پېښه شوې ده. په احد کې چې کله ابو سفیان ته خو ډېر لوی په روب کې او په ډېر لوی جوش کې روان شو که نه دغه چې 80 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شو. نو دې ابو سفیان نبی علیہ السلام له دمکی ورکړه وی داسې به کوو چې کال پس به بدر کې تاسو هم راځئ موږ هم راځو یو جنګ به بیا کوو. موعدنا بدر زمونږ او ستاسو د جنګ بدر مقام شو او کال نیټه شوه او لاړم د نوي کال پس به بیا راځئ. چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعدې مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر ته لاړ. ویل چې زه ابو سفیان ماله چیلنج راکړی ماله دمکي راکړی دی چې ځو دې ته بدر صغرا وایي. لاړل نبی علیه السلام خو چې څنګه لاړ بدر ته ابو سفیان ته چاغل وی چې تا خو مسلمانانو له دمکي ورکړې ده ګپ ته لګاو که رښتیا دی وی ولې وی مسلمانان خو راغلي دي بدر ته دی ونه ویلې لا نو دې 4مه هجره کې اوله واقعه پېښه شوه. یو بل جنګو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق و ډېر مسلمانانو ته نقصان ضرر رسول. نو پیغمبر علیه السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیه السلام د هغې خلقو د دباو کولو دپاره د جنګ په غرض نه چې جنګ ورسره کوو د هغې خلقو د دباو کولو دپاره ځان سره څه ګڼ شمېر صحابه کرام واغېشتل او لاړ چې پر قبایلي علاقو باندې به لږ وګرځو او موږ به د خپل قوت او طاقت د کافرو ته وښایو نو چې زموږ دا مسلمانان دې په امن شي. د حضور پاک پکې یو دوه واقع یو دوه معجزې پېښې شوې. په لاره باندې چې واپس کله راتلل بخاري شریف کې حدیث دی یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سوري پکې وي او د نبي علیه السلام به دا حکم و چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ. یو د کیکر د اونو یو شاړه علاقه وه هغې کې موږ دمه وکړه نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوته ستړي ګرمي وه او چې کومه بوره اونه وه نو هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده. دا به زمونږ قانون و چې کوم اونه به بوره و سورې به زیات و هغه به مونږ حضور پاک ته پرېښوده. مونږ نه موده شو بېغمه ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راغی دشمن شته دی نه او حضور پاک هم موده شو او مونږ خپلې تورې د اونو د اخرامونو پورې ویزان دی او نبي علیه السلام مبارک هم خپله توره د اونې او اخرام پورې ویزان ده کړه. وی اوس چې زه راویښ شم هغه صحابي وی او مې کتل نو نبي علیه السلام سره یو سړی ولاړ دی وی ما ته اشاره وکړه چې دلته راشئ وی مونږ ورغلو مونږ وی خیر دی صاحب دا سړی څوک دی وی زو دومه او دا سړی راغی او چې څنګه راغی نو زما توره
راواغشتا او د تیکې نه راوویسته او د تورې په هغه فشارو زه راویښ شوم وی چې راویښ شوم ومې کتله نو توره ورسره کوله په لاس کې ده د تیکې نه بعد او ما ته وی چې ما نه یریږي دا کافر ابن چې تا نه ولې یریږم تا نه یریږم که د خدای نه یریږم وی ما ته وی چې څوک به دې رانه خلاصوي اوس دا کافر راته وی غورس یې نوم و غورس څوک به دې رانه خلاصوي وی ما وی چې الله به مې رانه خلاصوي وی چې دا مې وی په رپېدو شو او رپېدو سره یې توره راواخېسته او تیکې کې واپس بنده کړه وی توره ما راواخېسته او بیا مې ورته وی چې ما نه به دې څوک خلاصوي وایه اوس وی دا دې مخامخ ولاړ دی اوس ګوره دا هم د حضور پاک معجزه وه سړی راغلی په ساده شو ټول صحابه یې پرېښودل او نبي علیه السلام لره او بیا داسې ساده شو که پیغمبر علیه السلام یې غذار کو خو هغه سره غلاس کې څه نه لیکن الله د حضور پاک مدد او د هغه د هغه اواز پې دومره رو پرېوت چې ټول یې واپس دننه کړه ایمانه به دې څوک خلاصوي په رپېدو شو او بیا صحابو ته نبی علیه السلام وی ځه وی زه یې معاف کوم غږ هم ورته نه کوم ما معاف کو د هغې اثر په هغه غورس دا پرېوت چې هغه خدای مسلمان هم په دې سفر کې یو ځای کې صحابو ته نبی علیه السلام یې دې مخامخ دره کې به څوک څوکۍ وکړي ځکه مونږ خو شپه نه دلته اوسېده کېږو خو یریږم کې له دې درې نه چې ته کافر په مونږ حمله ونه کړي را نه شي او یا له دې درې نه په غشو را باندې غزارونه ونه کړي څوک به داسي چې هغه به دقه دره کې څوکۍ وکړي دو صحابه وی صاحب دا څوکۍ به مونږ وکړو نو ښځه لاړ شئ دغه دره کې مخامخ ودرېږئ او د دغې نه طرف نه زه یریږم د حملې زما څوکۍ کوي نبي علیه السلام صحابو ته ویده شئ او یو اعلان یې وکړ وی چې څومره ملګري یې په دې لاندې میدان کې یو کس به نه ودرېږي ټول څملې په ځمکه وده شئ او چې څومره څاروي دي نو څاروي یو کس ولاړ پرې نه دی څاروي څمله وی تړی اوښانو له چې دا کونډې وتړي وی سمې لی بیا نشي پاسېدی وی صاحب دا ولې وی ما ته الله یو اطلاع راکړې و طوفان راځي او هوا او داسې طوفان به راځي چې که کوم سړی ولاړو اوچتی وی او که کوم څاروي ولاړو به اوچتی حالانکې د ماښام نه د طوفان او د هواړو څه پته نه لګېد الله همغسې وکړه د شپې طوفان راغی صحابه هم لاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او صحابه خو څاروي تړلي نو څاروي بېغمه په خپل ځای ملاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او یو دوه کسانو هغوی له حکم خلاف ورزي وکړو هغوی ولاړ پاتې شو چې ولاړو نو هغوی هغه هوا چت کړل او مخامخ دوه غرونو د غرونو د پاسه یې ورغورځول بلکې یو روایت کې راځي چې اوښ ولاړ پاتې شوی و نو هغه اوښ هم دې زول طوفان اوچت کو په غر د پاسه یې ورغورځول هغه دوه کسان چې په دره نبي علیه السلام مقرر کړل هغې کې هغه یو صحابي دی بل ملګري ته وایي داسې کوو څه به دواړه ویښ یو خو داسې وکړه چې نیمه شپه به زه څوکۍ وکړم ته ویده شه او بیا به تا راپاڅومه نو باقي نیمه شپه به ته څوکۍ وکړې او زه به خوب وکړم وی ډېره ښه دا یو ملګري ویده شو او چې دا بل چا څوکۍ کوله د وی راشه نفلو باندې ودرېږه نو بس مخامخ به درې ته ګورې دغه به هم درته ښکاري خلک به هم ښکاري نفل به هم کې څه په ولاړی په نفلو ته او د حضور پاک د پیشنګویۍ مطابق په دې دره باندې دشمن را روان دی اوس هم په دقه سوچ دی او تیرانداز دشمن د غشو ویشتو والا چې مونږ ورشو او په مسلمانانو باندې به په غشو غزارونو نو غشي چې دور دي او په غزارونو کې بلا صحابه به شهیدان کېږي
چې وی قتل چې دلته خو سړی څوکۍ ته ولاړ ناغي په غشي غزار وکړو نو ټس شو دا صحابي یې په دې خېټه وویشت دې خو لګیا دي په مانځه دی چې خېټه یې وویشته ده په هغه مانځه کې هغه چیونې واخو یې غورځاو خپل لمونځ کوي هغه دا خیال لاغې چې سړی خو ونه لګېد که لګېدل خو پروت و بل غشي باندې وویشت دی په بلو لګېد چې ولګېد غشي زر وویست اخو یې غون هغه چې وکتل چې سړی خو رپي نه غشي مې جوړ خطا لکه شپه ده سپومې ده د ټس شو به بل غشي وویسته او چې دی به په غشي ویسته بل ده به غشي ویسته راوښته اخوا بیا غورځه ولې غشي وختل څونه ګران کار غشي څه د ګنډل وستل خو نه چې بار به وځه غشي وزرې وي هغه چې په وجود کې ورننوځي نو هغه وزرې په خېټه غوښه کې ونښلي بیا نه شي ایستی او چې راوباسې نو بیا هغې سره غوښه روځي وینې ته اوس بیږي چې وینې ته بیږي نو هغه بل ملګری راپاسېد د ده په دې وینو باندې وین شو راپاسېد چې ویې کتل دی په مانځه ولاړ دی په ده منظر مختصر او سلام یې وګرځاو هغه ورته وایي څه چل دی وایي د ادارې نه څوک دي هغې غاړه په ما باندې غزارونه وکړل او زه خو یې ویشتم نو یې نېکبخته ما ته دې په هغه وخت ولې نه وې په هغه ټیم به دې راته ویلو وی یاره مونځ مې شروع کړی و پکې یو صورت مې شروع کړی و ډېر خوند یې راکړی و یو صورت مې شروع کړو ډېر خوند یې راکړو مې یاره دا صورت نیمګړی نه پرېږدم راشه دا به خلاص کړم بیا هغه بل صحابي سره غشي یو څو یو ویشتل دشمنو تختی که د حضور پاک دا پیشنګویي نه وه او دا صحابه په یې درل نه ودرولې څومره تکلیف به صحابو ته رسېده او د صحابو د منځ سره او د تلاوت سره څومره شوق او د حضور پاک څومره تابعداري کړې ده په دې جهادونو قسم دې ګورئ زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام او دین دا د صحابو برکت دی که دوی دا قربانیان یې ورکړې انصار او مهاجرینو اوس به اسلام مونږ ته نو را رسېدلی نه به دا قرآن مونږ ته را رسېدلی او نه به دا ښکلې سوچه عقیده مونږ ته رسېدلی او نه به دا ښایسته اعمال او دا ښکلې اخلاق مونږ ته را رسېدلي قسم په خدای دا د حضور پاک او د هغه د صحابو برکت دی او داسې په اسان هم نه دا دومره چې هغوی محنتونه کړي دي کوششونه یې کړي دي جهادونه یې کړي دي او شهادتونه یې موندلي دي او بې سره بې سامانه غریبانان په وینو کې لطپت دا د اسلام او د دین د راس مونږ به لږ سوچ وکړو چې هغوی څه کړي مونږ څه کوو آیا مونږ د هغوی نه خدای ته ډېر نږدې یو نه آیا مونږ د هغوی نه ډېر نیازبین یو نه نه د هغوی نه زیات نیازبین یو او نه د هغوی نه زیات خدای ته نسبي یو هسې به څه مونږ ځان د جنت ټیکهداران ګرځو ګوره محنت د دین دپاره به مونږ هم کوو مونږ به کوشش کوو اوس خو دین مونږ ته پاتې دا کوشش یوازې د مولا نه دی ګورې ښه او نه یوازې د قاري صاحب دی دین او اسلام د ټولو شریک دی قرآن د ټولو شریک دی خدای د ټولو شریک دی پیغمبر د ټولو شریک دی دا یوازې مولا ته مه پرېږدئ څنګه د مولا ذمه داري ده چې دا دین د حضور پاک چا لپاره چې هغې مشقت برداشت کړی دی دا به امت ته رسول غواړي داسې ستاسو هم ذمه داري تاسو به هم دا محنت کوئ چونکې مولا وایي چې د خپل بچي عالم کړم چې دا دین محفوظ شي د هغه په سینه کې بل ته ورسوي نو ته هم دا ذمه داري وګڼه چې خپل بچي عالم کړه او خپل بچي قاري کړه چې دا دین د دغې عالم او د دغې حافظ او قاري په سینه کې محفوظ پاتې شي او بل ته ورسوي نبی علیہ السلام خدای له داسې نه کړی چې دا یو به قاري او باقي دیني او دا یو د علم وکړي او باقي دیني او د یو د ازوی د عالم جوړېږي او باقي دیني نه هر چاته قرآن ښوولی هر چاته احادیث ښودلي هر چاته عقیده ښودلې هر چاته عمل ښوولی هر چاته اخلاق ښودلي نو د دین بل ته رسول دا د هر مسلمان ذمه داري ده علم زده کول د هر مسلمان ذمه داري ده قرآن زده کول د هر مسلمان ذمه داري ده او دین بل ته ښودل د هر مسلمان ذمه داري ده الله دې په دې ذمه دارۍ کې موږ کامیاب کړي رب العالمین چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله دغه صحابه کرامو چې کومې قربانۍ ورکړي د خدای د هغې اجرونه ورته نصیب کړي خدای مونږ هم د صحابو په نقشقدم باندې روان خدای چې څوک په څه پریشانو کې مبتلي هغه په خوشحالو باندې بدلې کړي
خدای زمونږ د ټینشنونو نه وساتې، خدای د مخلوق د شر نه مو ساتې. پروردګاره که څوک تنګستی مقروضاني خدای ته قرضونه خلاص کړي. رب العالمین چا د څه مشکلات یې هغه په خوشحالو بدل کړي. الله که څوک په مجلس کې بیماران یا په کورونو کې ټول شفا ورکړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی هغه مندار وفات شوی پرون، هغې ته دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. افتخار جی صاحب رندار ہو، اللہ نے مغفرت نصیب کی. خدای پاک د لوی سفر د آخرت د خوشحالو کی. او که نور څوک په وفات شوي وي هم پرې د سیلو کندې کې دغه مرزا صاحب دینګور وفات شوي، الله یې د هغوی مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات دی الله دې ټولو بخي. رب العالمین که څوک جملي د مونږ د اسلام او د ایمان د هدایت زندګي نصیبه کړي. بچي مونږ له فرو د ژوند نه وساتې. بچا اولاد نشته خدای رارینه صالح اولاد یې نصیب کړي. او څوک په رنځونو کې مبتلا دي خدای رنځونه په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. آخر وخت کې بخلي دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. که چا قرضه وي او د پټي نه فصل خرڅ کړي، د پټي فصل خرڅ کړي نو که قرضدار دی او که نه وي هغې کې به عشر ورکوي. یو سړی د 40,000 موټرسایکل دی او د په قرض یې ګران خرڅوي خرڅولی شي. په نغدو ارزان او په قرضو ګران دا په شریعت کې جایز دی. زوی د الله نعمت دی، لور د خدای رحمت دی. نو خلک پرې ولې خفه کېږي؟ نو چې څوک پرې خفه کېږي د هغوی ته وایه. مونږ وایو چې که چاله یهب لمن یشاء اناثا، چاله خدای لونه ورکوي، ويهب لمن يشاء الذكور، چاله خدای نارینه ورکوي، او یزوجهم ذکرانا واناثا، چاله دواړه ورکوي هلکان او جنکۍ، ویجعل من یشاء عقیما، څوک شنډ. نو په لور خفګان نه دی پکار. دې زمانه کې خو زما خپل زوی چې لور د زوی نه لوی ښه نعمت دی. زوی چې دی نو دا دومره دعاګانې پلار مور ته نه کوي لکه لور چې ورته څونه دعاګانې. دا ګورې ما ته پته او زوی د پلار خوري ورته دعا نه کوي، لور پردی خوري او مور او پلار ته دعا کوي. نو دې کې خفګان مه کوئ. قسم دی بعضې دا لونه د 20 زامنو نه د پلار لپاره بهتري، د 20 زامنو نه یو لور ولا بهتري د آخرت په بنیاد باندې او دنیا کې هم خدمت کوي. نو به دې خفګان نه دی پکار. دا خو د خدای د طرف نه یو داد دی. صرف دومره ده چې خلک زامنو ته په دې خوشحالېږي چې یو نسب هغه د زوی سره تعلق لري، نو د نسب یې باقي پاتې شي. نو دغه یو خبره ده پکې. او دغه لور خو د بل کور ته لاړه شي، زوی د ده په کور پاتې شي. نو موږ پکې دا ټکې وایو، عموما تاسو هم دا وایئ، د اولاد دپاره دعا کوئ. نو دا وایئ د نارینه اولاد خو صالح او نیک غواړئ، چې صالح او نیک یې چې د مور پلار خدمت وکړي که نه. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 70 صحابه کرامو شهادت. سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.